دوستانو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ سئ. نننۍ ویډیو د یوټیوب پوسټونو کمنټونه خلاصول، چې څنګه کولی شو موږ د خپل یوټیوب د پوسټونو کمنټونه خلاص کړو. یعنې موږ ته په یوټیوب کې څوک کمنټونه کوي په پوسټ باندې، هغه څنګه خلاص کړو او طریقه یې څنګه ده. نو اول لومړی چې تاسو کله یوټیوب چینل جوړوئ، هغلته دغه یوټیوب چې هغه بند وي، نو تاسو به یې څنګه یا بند نه وي، هغه کوم ملګري چې تا سره سبسکرایب وي هغه تا ته کمنټ کولی شي. نو څنګه یې پبلیک ته یعنې آل ته واړوئ. نو راځئ ویډیو وګورئ. لومړی به دغه پاس لکه د خپل اکاونټ به ووهئ او دلته دغه یوټیوب سټوډیو که نه، نو دغه به تاسو لومړی په هغه کې را ډاونلوډ کړئ پلی سټور کې. نو یوټیوب سټوډیو یا وای ټي سټوډیو به ولیکئ په هغه کې پلی سټور کې، او دغه به را ډاونلوډ کړئ. او یا به زه د ویډیو په ډسکرپشن کې درته لینک واچوم، همغه ځای هم ډاونلوډ کولی شئ. یا پلی سټور کې یوټیوب سټوډیو ولیکئ، دغه هغه ده مثلا دغه سټوډیو ده. نو دا مو چې کله وویله، بیا مو کله چې خلاص کړل، دا به داسې خلاص کړئ. دا مو چې کله خلاص کړل، دلته اوس پاس دې سر کې راځي، دا خپل اکاونټ به ووهئ. دلته به دغه سیټینګ به ووهئ، سیټینګ دا مو چې کله ووایه، دلته ګوره لومړی دغه آل کمنټ نه ده، دا دلته امپارټنټ یعنې مهم وتئ که نه داسې. نو څوک کولی شي هغه مهم کسان یعنې هغه سبسکرایبر یې تاسو کولی شئ تاسو ته کمنټونه وکړي. او څنګه چل شو یاره، نو دلته به راسئ دغه بل امپارټنټ نه چې هلته به غواړئ، یعنې هر څوک کولی شي باید تاسو ته هغه پوسټونه وکړي. نو دغه د ویډیو کمنټونو خلاصېدلو طریقه، لومړی به هغه را خلاص کړئ، وای ټي سټوډیو یا یوټیوب.